سلامونه دوستانو، ښه راغلاست زما چینل ته. تاسو د کې نوي یاستئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ چې زما هر ویډیو تاسو ته در ورسیږي. راځئ چې شروع کړو. ډېر پخوا ما موټرسایکل زده کوو چې کور نه ښوونځي ته په اسانه لاړ شم او بیرته راشم. زما په یاد شي په شروعات کې مې ډېر احتیاط کوو چې به روان شوم، هر څه ته به مې فکر کوو، لکه کلچ کله بریک ونیسم او کله ګیر بدل کړم. دې ټولو شیانو ته به ما فکر کوو په لاره کې. خو کله چې ښوونځي ته یو څو ورځې لاړم او راغلم نو هر څه راته ډېر اسانه شول. هر څه به بې اتومات کېدل، کله ګیر بدل کړم، کله بریک ونیسم. کیدای شي چې دا موضوع هم تاسو سره شوي وي. په کومنټ کې راته ووایئ. کله چې به زه کور ته راورسېدم ما نه بیخي هیر شو چې زه څنګه راورسېدم، ځکه هر څه زما یو عادت شوی و. نو موږ چې کله یو نوی شی شروع کوو نو هر څه ته فکر نیسو. زموږ ذهن دا سختوي چې بار بار یې وکړو او دا به اتومات کوي. دې ته سب کانشس مایند وایي. سب کانشس مایند کې دا سختېږي او هغې دا اتومات بیرته کوي او دا زموږ یو عادت ګرځي. مثال په ډول کله چې وځي او بیرته کور ته راځي نو لارې باندې هیڅ نه پوهېږي چې ته څنګه بیرته راغلې، او یا چې سهار کې راپاڅېږي تشناب ته لاړ شي خوله دې دوار څه برس کوي. نو زموږ دماغ دا عادتونه جوړوي چې ته په نه پوهېږي، اتومات یې کوي. زموږ دماغ په دې باندې انرژي بچوي. نو دا زموږ د دماغو یو ډېر ښه عادت دی. یو کار چې زموږ دماغ نشي کولی هغه دا دی چې د ښه عادت او د بد عادت ترمنځ فرق دا نشي کولی. نو دا موږ ته مشکلات جوړوي، ځکه انسان بار بار هغه کار زیاتره کوي کوم چې ښه نه وي او داسې یې خراب عادتونه جوړېږي. څنګه چې ما تاسو ته په تېر ویډیو کې وویله چې خراب عادتونه زموږ د ناکامۍ یوه غټه وجه ده. نو ځکه باید موږ دا خراب عادتونه لرې کړو او نوي ښه عادتونه جوړ کړو. نو که غواړئ چې خپل خراب عادتونه د ځان خلاص کړي او نور ښه عادتونه زده کړي نو هغې دپاره باید اول پوه شئ چې دا یو عادت د څه نه جوړېږي. عادتونه په 3 مرحلو کې جوړ شوي دي. اولمه مرحله اشاره راپارېدل، په انګلیسي کې ورته ټریګر وایي. دویمه مرحله محمول یو کار کول، دوامداره یو کار کول. دریمه مرحله انعام ریوارډ، یو څه چې تا همیشه راپاروي. ټریګر مطلب د دې د لاسه ته یو ښه کار کې یا یو خراب کار. مثال په ډول ډېر خلک دي چې سګرټ شروع کړي د خپلوانو د لاسه یا د انډیوالانو د لاسه. یو انډیوال زموږ په ژوند باندې ډېر غټ اثر لري. زیاتره خلک سګرټ څکي چې یو انډیوال ورته سات وکړي سګرټ څکي نو بیا فکر کوي زه هسې به یو وسکم، هسې په یو باندې دونه څه نه کېږي. بیا داسې وخت راشي چې دا خپله همدغه انډیوال ته وایي چې سګرټ څکې، نو دلته یې بیا دا یو عادت ګرځي او دا انډیوال چې ویني نو راپارېدل شروع شي چې سګرټ باید وڅکو. نو انډیوال لیدل یو ټریګر شو. داسې د شرابو او د چرسو انډیوالان هم دي چې ویني نو فکر دی به شرابو ته یا چرسو ته ځي. د راپارېدلو یو مخصوص ځای کې کېږي او یو مخصوص وخت کې. احساسي حالات کې کېږي، خفګان کې کېږي، خوشحالتیا کې کېږي، او یا چې کله بور شي او یا د یو کار نه بعد مثلا د ډوډۍ نه بعد سګرټ څکي. نو د راپارېدلو نه بعد خلک 2 اهمې مرحلې ته ځي. روټین، دوامدار یو کار کول. مثال په ډول یو انډیوال چې ته ویني سګرټ څکي یا خپله سهار کې چې راپاڅېږي اول سګرټ څکي بیا نه بعد ډوډۍ خوري. نو دوامدار یو کار کول هر ورځ په یو وخت کې په یو ځای کې نو دا بیا ستا یو عادت ګرځي. بیا د دې نه بعد راځي اخري مرحلې ته انعام. دا هر عادت چې جوړېږي نو د یو انعام دپاره جوړېږي. مثال په ډول سګرټ نه چې یو کش واخلي نو سګرټ کې چې کوم نکوټین دی دا ستا انعام دی، ځکه دې نه ته بیا ځان ښه احساسې او ارامېږي. نو ټول ښه او خراب عادتونه په دې 3 مرحلو کې جوړېږي. نو څومره چې دوامداره یو عادت تکراروي نو همدغسې دغه عادت نور هم مضبوطیږي. دا کو سګرټ څکدل وي، ډېره ډوډۍ خوړل وي یا یو بل ښه یا بد کار کول وي نو بیا دا عادت بدلول ډېر سخته وي، ځکه دا زموږ په دماغ کې مضبوط ثبت شوی وي. نو ځکه چې یو څوک یو عادت بند کړي نو یو څو ورځې یا یو څو میاشتې بعد یو شی بیرته راپاروي او هغه زوړ عادت بیرته شروع کوي. نو ځکه خپل زوړ عادت بیا نشي بندولی. نو که غواړې چې خراب عادت دې بدل کړي نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې خراب عادت دې په ښه عادت کې بدل کړي، ځکه دغه عادت بیخي بندول ډېر سخته دي. مثال یو سړی و هغې به هره ورځ یو کیک خوړو. کیک چې دی ډېر کلوري لري او ډېره بوره. د دې د لاسه یې وزن ډېر زیات شو او صحت یې خرابېدو. نو بیا یې دا فیصله وکړه کیک خوراک نور بند کړي. نو په ځان یې پام شروع کړو دی به غرمې 3:30 بجو کې همیشه یو کیک خوړو، ځکه دې وخت کې به دا همیشه بور کېدو. 3 بجې به دوکان ته تلو، هلته به یو کیک اخیستو او انډیوالانو سره به یې خبرې کولې او بیا به یې خوړو. نو انعام یې دا و، ساعت به یې تېر و او خولې خوند به یې ښه و. نو کله چې په دې پروسس باندې پوه شو نو بیا یې په دې عادت په بدلاو باندې شروع وکړه. نو په بله ورځ بیا لاړو دوکان ته. په دې دفعه یې کیک وانغوستو، همداسې انډیوالانو سره ورېدو، ګپ شپ یې ولګو او بېرته بیا کار ته
راغلی. نو دا پروسس یو څو ورځې تکرارو. نو کله چې بدلاو په عادت کې راوستو نو ډیر سخت ورته نه وو، ځکه چې عادت همغه عادت وو، یوازې ښه عادت کې بدل کو. نو که غواړې چې خراب عادتونه دې بدل کې، نو اول دا 3 مرحلې را پیدا کا. را پاریدل، دوامدار کار کول او انعام اغستل. دا کېدای شي چې شروعات کې درته ډیر سخت وي، خو د ټولو نه ښه طریقه همدا ده چې څنګه یو خراب عادت بدل کی. نو کوشش وکړه چې خراب عادتونه مو په ښه عادتونو کې بدل کی، ژوند به درته اسانه شي او کامیابی به ترلاسه کی. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره دا چینل لایک او سبسکرایب کړئ. که څه سوال لرئ کولای شئ چې کومنټ کې وکړئ، زه به یو کومنټ راخلمتي او هغې باندې سپیشل یو ویډیو جوړوم. خوشحاله اوسئ، کامیابه اوسئ، تر بلې ویډیو پورې. والسلام.